ننګرهار کې د عبادت په نوم یو خصوصي روغتون کې 500 تنو روغتیاپالو ته د رواني روغتیا او رواني ملاتړ په پار درې میاشتنی پروګرام پیل شو چې د دوی پر مټ به پر رواني ناروغۍ وخته کسانو ته سلا مشورې او درملنه کیږي. د دې روغتون مسؤل وایي په دې وروستیو کې د ټولنیزو ستونزو کډوالۍ څو لسیزو جګړو او طبیعي پیښو له کبله یو شمېر هیوادوال د رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. دا یې لازمه وګڼله چې د رواني روغتیا او ټولنیز ملاتړ لپاره دغه پروګرام پیل او مسلکي کسان وروزي. ډېری خلکو ته په د رواني برخه کې د مناسب تشخیص، درملنې، رواني مشورې او ټولنیز سپورټ کافي امکانات نشته. د عبادت روغتون په دغه اساسه شیبه کې دا لازمه وګڼله چې د MHPSS پروګرام یا د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ برنامه په دغه اساسه شیبه کې پیل کړي. د دې پروګرام پرانیز غونډې ته د ننګرهار عامې روغتیا رئیس وویل د رواني روغتیا درملنې او ملاتړ لپاره باید ډیر کار وشي چې په وینا یې د دې پروګرام له مخې به رواني ګډوډۍ راکمې شي. څنګه چې ته موږ تاسو د رواني دغه سیستم موږ تاسو مروج کو او هر ځای شفانو ته ورسو، په دې سره به زموږ تاسو ډېرې مالی منابع راکم شي، خلکو ته به خیر ورسیږي. ډېر د خلکو مړینه چې د هغه په دې سره ربط شي او دغه د تبابت لحاظه موږ څنګه کولی شو چې رواني ستونزې د مسلمانانو، د عام خلکو، د مهاجرینو، د هغه خلکو چې اقتصادي ستونزې لري هغه موږ دې سره راکمې کړو. دغه راز د رواني روغتیا او رواني ملاتړ پروګرام زده کوونکي وایي هڅه به یې دا وي چې د رواني روغتیا په برخه کې د ترلاسه کیدونکو زده کړو وروسته په ښه توګه د خپلو هغو هیوادوالو درملنه وکړي چې له رواني ستونزو سره مخامخ دي. وروستیو کې وګورو د پاکستان څخه جبري راایستل شوي مهاجرین او داسې طبي افتونه، زلزلې، سیلابونو څخه خلکو رواني روغتیا بیخي ټپي شوې ده او زیانمن شوې ده. نو موږ د عامې روغتیا ریاست او د دې بخش کې ټولو اداراتو څخه هیله دا ده چې تر څو داسې پروګرامونه او داسې برنامې برابرې کړي تر څو موږ هیوادوال وکولی شي په ازاده فضا او خوشحالۍ کې ژوند وکړي. د روغتون مسؤلین وایي هڅه به یې دا وي چې د رواني روغتیا او رواني ملاتړ برخه کې خپل خدمات کلیو او بانډو ته هم وغځوي.